په لاره تېرېدم د پاکستان امونه مې ولیده زما خو ډېر زیات خوښېږي ګورم یو ډبې ځان له اخلم او تاسو سره به شریکوم چې څنګه دي څنګه نه دي ما ته ډېر ښه ښکارېدي کې دوه قسمه دي یو چې دی دا ورکوټې ډبې د هغه په 10 روپۍ دی دغه یو تاسو لیدی شئ دغه چې دي دا په 22 روپۍ دی خو دا غټي که نه دا تاسو لیدی شئ نو ګورو نو کوم چې مې خوښ شو بس اخلم او تاسو سره به شریکوم چې څنګه دي څنګه نه دي که نه دغه تاسو رنګ هم لیدی شئ خسته همغه د ملتان امونه دي Ça va? Ça va? Oui, ça vient de Pakistan, c'est ça? Ça, Pakistan, bien ça. Quelle ville? Tu sais? Quelle ville? Multan ou... Ça, Multan. Multan? Oui. Ok. ها دا د ملتان نه راغلي تاسو لیدی شئ نو ګورو یو ډبې واخلو دې خو نور امونه هم شته دی دا چې دی د انډیا دي هندوستان امونه لږ فرق لري تاسو وګورئ د هندوستان او پاکستان تقریبا یو رقم دی خو او د بنګلادیش امونه هم دي دا وګوره تقریبا دغه دوکان چې دی دغه ټول د بنګلادیش او سریلانکا او د هندوستان او د پاکستان سامان خرڅېږي هغه کیلې هم تاسو لیدی شئ دا لکه چې د بنګلادیش او د دغه کیلې دي نور بلا شي فروټونه دي هغه تاسو لیدی شئ ډراګن فروټ ورته وایي دغه ډراګن فروټ دی پوه شوې ډېر ښایسته دی نور دا نور امونه هم دي خو زه ګورم اړه مې ده چې د هندوستان امونه ډېر پاسته دي داسې ښه ښکاري یاره پوه شوې دا د بنګلادیش دي خو زه به د پاکستان اخلم پوه شوې ما ته د پاکستان امونه ټول نه ښه ښکاري او دغه نور امونه دي دا داسې یو ډبې پلاو کومه دا وګورئ دا لږ زیات دي تقریبا دا 8 دانې دي خو دا وړل سخت دی یاره ځای لرې دی ښه ملګرو بس دغه یو ډبې به اخلو دغه یو تاسو سره به شریکو څه حساب دی هغه سړي ته ویو j'aimerais prendre un paquet. Combien? En boîte? Oui, en boîte. Oui. 12 boîtes? Bien. Ok, j'aimerais prendre, mais est-ce que vous pouvez mettre dans le sac parce que vous pouvez fermer bien Ça, bien ça. Oui, en fait c'est un peu lourd pour emporter. Vous avez des sacs? Oui, sac. Ok, très bien. Du coup j'aimerais prendre. Oui. بس دا غټ ډبې مې وسویره بس ورځو تاسو ته به ښیو بس دا غټ ډبې ښه پرېوځي اوس به ورځم دغه د پخکه بس مرسي مرسي دغه چې دی د کجورې دي پخ شوي نه دي مثال څونه چې د پاکستان هندوستان بنګلادیش سریلانکا مال دی ټول دلته خرڅېږي دغه لوکاډ غوندې دي او که نه نه پوهېږم غوزان دي دا غوزان دي پوه شوې نو ډېر ښایسته شیان خرڅېږي خو زه به دا امونه علم نه وه خاص د ملتان دی پوه شوې نو تاسو لیدی شئ ډېر ښایسته ښکاري لږ به دغه وي چې یو سک وي که نه یو پلاستیک وي ګینې بیا وړل یې سخت دی اوس به د مسیو ته انتظار کوم ملګري ته چې دا پیمنټ وکړو ګینې هسې په لاره تېرېدم خو بس دا امونه مې ولیدل زما خو خدای شته امونه مې ډېر زیات خوښېږي پوه شوې ځکه چې یادېږي مې پاکستان کې به هم ډېر خوړه یو امونه یو هندواڼه او یو د چارسدي هغه سټروبري پوه شوې نو بس je vais te payer par carte. Oui, allez-y. Vous avez des paiements? Merci. C'est sympa. C'est bien, vous avez des mangues. Oui, c'est bien pour mangue Pakistan, très sucré. Hein. Oui. Là, India, Pakistan, beaucoup de choses. Oui, merci. Merci. Quel c'est mieux, mangue? Ça et ça. La petite boîte et la grande Ça boîte. c'est le même, c'est juste les boîtes. Oui, oui. Oui. Ok. Du coup c'est la même chose. Oui. Si vous allez prendre grande, vous pouvez essayer. Ma famille, deux personnes. Moi je suis tout seul mais j'achète tout ça. Je mange beaucoup. Je n'aime pas beaucoup moi. C'est un peu chaud. Ma femme, elle aime. Oui. Oui, ça va. Une personne ça va. Merci. Allez, ciao, ciao. ښه ملګرو بس دغه د پیکټ هم راواخلو د ملتان امونه پوه شوې او تاسو سره به شریکو صبر وکړه دا خو م راواخلو چې خوند یې څنګه دی حساب کتاب یې څنګه دی هر څه به تاسو سره شریکو جوس به ترې کوو او همداسې به یې کټ کوم تقریبا 8 دانې دي پوه شوې
او 22 روپۍ وشو نو 2 یورو دا ټول چې دی نو حساب ورته ونیسئ نو چې څونه راځي لږ ګران دي یاره بس مونږ هم کور ته راوړو دا تاسو لیدی شئ لږ مې فرج کې کېوسته چې یخ شي ما ګرم مې نه خوښېږي چې وخورم نو لږ مې یخ کړل دغسې مونږ دي تاسو لیدی شئ ښه زبردست دي پوه شوې د ګوته چې پکې دي د ګوتې ناپ پاتې کېږي پوه شوې نو د حسن به تعریف نه کوو خو د خوند تعریف پکار دی که نه نو انشاءالله اوس به یو کټ کوو تاسو سره به ګورو تاسو ته به ښه چې څه حساب داسې نه دی او ګینې ما ته خو ډېر ښه ښکاري او تقریبا ډېر وخت بعد د پاکستان نمونه خورم خیر دې نه مخکې مې خوړلي خو داسې شکي وم په پوه شوې چې د پاکستان دی د انډیا دی د بنګلادیش دی او که د سریلنکا دی پوه شوې نو اوس به دغه یو به چک کوو یاره په دې مې زړه راغلی پوه شوې او تاسو ته به ښه چې څنګه دی بس دغه نور همونه پاتې دي تاسو لیدی شئ دا یو مې وخوړو او به انتها زیات خوند یې وکړو بس هیله لرم چې تاسو هم دې خوند اخیستی مو خو دې خوند واخیسته پوه شوئ او مننه چې ویډیو مې راله تر سره پورې وګتله همداسې به انشاءالله نور ویډیوګانې تاسو سره شریکوو د اوس وخت دپاره د لوی الله په امان